یوکرین د جنگ په میدان کې روباټونه کارول غواړي. مونږ خلک په خطر کې نه اچوو او نه غواړو چې خپل پوزیشن له لاسه ورکړو. هر حرکت کولی شي د بمبارۍ باعث شي. د کاکروچ په نوم روباټ کولی شي ماینونه ښخ کړي او مخالف پوزیشنونه ویجاړ کړي. که تاسو ته ضرورت وي له یو داسې سیمې تیر شئ چې ممکنه ده د خنډ لپاره تارونه لري، نو ډرون لومړی ورځي، ځکه که یو سرتیری په تار کې ونښلي نو د مړینې یا زخمی کېدو لامل یې کېدی شي. دا ځمکني ډرونونه د زیات بار وړلو توان لري. بې پایلټ الوتکې د ځینو میشنونو لپاره مناسبې نه وي، نو ځکه موږ یو ځمکنی روبوټ جوړ کړی چې 45 کیلوګرامه وزن پورته کولی او دفاعي دیوال تباه کولی شي. دا ډرون کولی شي ټپي شوي سرتیري خوندي ځای ته ورسوي. د والي ریموټ کنټرول سیسټم کولی شي ډزې وکړي. موږ غوښتل چې مصنوعي ځیرکتیا 90% کار وکړي. په دې برخه کې مصنوعي ځیرکتیا هدفونه پیژندلي او په نښه کولی شي او اپریټر یوازې د بټن په استعمال ډزې کوي. Все, що залишається зробити оператору, це натиснути кнопку вогонь.